دا ښځه به تل د خپل رئیس د ناوړو عملونو لخوا ځورول کېده او هغې به په چپه خوله سره زغمل. دا ځکه چې هغه بېوزله او ړنده ښځه وه. هغې د جګړې زړورتیا نه لرله، خو یوه ورځ د هغې ژوند بدل شو. ماښام و. هغې د وخت تېرولو لپاره له ساتونکي سره خبرې کولې، لکه څرنګه چې یې هره ورځ کولې. بیا ساتونکي ترې وپوښتل چې ته څوک یې؟ ښځه پوه شوه چې دا هغه ساتونکی نه دی، دا غلطه شوې ده. هغې غوښتل چې لاړه شي، خو سړي ودروله او ویې ویل: ودرېږه، ستا ښکلا زه متاثره کړم. په همدې وخت کې باران پیل شو، نو ښځه مجبوره شوه چې د هغه ساتونکي سره پاتې شي. دوی دواړو خبرې کولې او ورو ورو د دواړو ترمنځ احساسات پیدا شول. خو دې خوشحالي ډېر دوام ونه کړ. په هغه شپه کله چې ښځې د خپل کور دروازه پرانیستله، رئیس یې ورپسې راغلی. د دروازې په پرانیستلو سره یې هغه په چکه ووهله. ښځې هغه شاته ټېل واهه، خو رئیس په سختۍ سره بله څپېړه ورکړه او هغه یې د جامو د څیرلو هڅه وکړه. هماغه وخت ساتونکی راغلی، رئیس ته یې پر مخ سوک ورکړ او ویې ویل چې بیا زما ملګري ته د نږدې کېدو هڅه ونه کړې. رئیس ولاړی، خو ښځه بیا هم خوشحاله نه وه. هغې وویل اوس به رئیس ما حتما د خپل دندې څخه لرې کړي. سړي ورته وویل اندېښنه مه کوه، زه به کار کوم او تا به ساتم. ښځې فکر وکړ چې ښایي د هغه زړه پرې سوځلی وي، خو له هغه وروسته هغه تل د هغې ساتنه کوله، تر دې چې یوه ورځ یې ورته ښایسته ښکلی سپی ډالۍ کړ، تر څو دا ثابته کړي چې د هغې ساتنه به کوي. همدلته د ښځې شک له منځه لاړ او پرېکړه وکړه چې د هغه سره به تل پاتې شي. خو دلته یې هم بخت ډېر کار ونه کړ. یوه ورځ چې سړی کور ته راغلی، ښځه یې په کور کې ونه لیدله. زنګ یې ورته وواهه، پوه شو چې هغه ټپي شوې ده او روغتون ته وړل شوې ده. ډاکټر ورته وویل ښه خبر دا دی ستا سترګې د عملیاتو له لارې جوړېدلی شي، خو عملیات ډېر لګښت لري. د پیسو د پیدا کولو لپاره سړی یو ګنګسټر ته ورغلی او ورته ویې ویل زه باید د بکسینګ په سیالي کې وجنګېږم. ګنګسټر ورته وویل هغه د ژوند خطر لري. سړي پرته له ځنډه ومنله او مخکې له مخکې یې د ښځې د عملیاتو پیسې ورکړې. کله چې ښځه د عملیاتو خونې ته ننوتله، د ښځې په زړه کې یو ویره کښېنستله، داسې لکه د دې ملاقات چې د اخرنۍ ځل وي. او په رښتیا هم د سیالۍ پر مهال هغه سخت ټپي شو او ورک شو. ښځې خپل سترګې بیرته ترلاسه کړې، خو کله چې یې واورېدل چې هغه ورک شوی دی، نو پولیسو ته یې ورمنډه کړه. خو ستونزه دا وه چې هغه هېڅکله د هغه مخ نه و لیدلی، نو پولیسو ته یې د هغه پېژندنه نه شوی کولی. اوس ښځه هره ورځ په کور کې د هغه په انتظار کې وه. کله چې ټول امیدونه پرې ختم شول، بخت بیا راښکاره شو. د هغې سپي په کور کې د دروازې و طرف ته غپا پیل کړه. د هغې ملګري بهر وکتل او ویې ویل یو معیوب سړی اوس دلته تېر شو. ښځې سمدلاسه سړک ته منډه کړه، خو هغه نه پوهېده چې د هغه څېره به څه ډول وي. نو هغې د یې ونه لیدی او په ژړا ژړا ناامیده شوه. بیا یې په یاد شول هغه ځای چې دوی لومړی ځل سره لیدلي وو. وروستۍ هیلې په توګه یې هلته ورمنډه کړه او کله چې ورسېده ډېره حیرانه شوه، ځکه رښتیا هم هلته یو معیوب سړی ولاړ و. هغې د ده و طرف ته په ډېره مینه او په ډېر احساساتو سره منډه کړه او له هغه سره یو ځای شوه. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ سره په یوټیوب کې ملګري شئ. مننه.